په دې لیدنه کې د هلمند ولایت د اقتصادي، صنعتي، اوبو لګولو، برېښنا، ترانسپورت او کاري فرصتونو اړوند یو شمیر مهمې ستونزې او اړتیاوې له محترم رئیس الوزرا سره شریکې او د حل په موخه لازمي پاملرنې او همکارۍ غوښتنه وسوه. د لښکرګاه ښار اړوند د 2 صنعتي پارکونو د پاتې چارو د ژر پیل او بشپړېدو، صنعتي پارکونو ته د برېښنا د رسولو، د مساقله بند د چارو، د نوزاد د فرهاد بند موضوع، د زمینداور سیمې د اوبو ستونزو، د ګرمسیل ولسوالۍ د سړک، د صنعتي او تولیدي فعالیتونو د پراختیا او خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په اړه په مفصل ډول خبرې وسوې. پلاوی څرګنده کړه چې د یادو پروژو او موضوعاتو حل او بشپړېدل به نه یوازې د هلمند د اقتصادي او صنعتي ودې لپاره مهم ګام وي، بلکې د اوبو د مدیریت، برېښنا، ترانسپورت او خلکو ته د کاري فرصتونو په برخه کې به هم د پام وړ مثبت بدلون رامنځته کړي. د اسلامي امارات رئیس الوزرا محترم حاجي ملا صاحب د پلاوي خبري او وړاندې شوي ستونزې په غور سره واورېدې او د یادو موضوعاتو د حل په برخه کې د لازمي همکارۍ او پاملرنې ډاډ ورکړ. همداراز د پلاوي له لوري د یادو موضوعاتو د جزئیاتو او تعقیب په موخه له معدن او پټرولیم له محترم وزیر، د ښاروالیو د انسجام له محترم رئیس، د افغانستان برېښنا شرکت له محترم رئیس او یو شمیر نورو مسؤلینو او مشرانو سره هم جلا ناستې او خبرې ترسره شوې. په دغو ناستو کې د هلمند ولایت د صنعتي پارکونو، برېښنا، بندونو، اوبو، سړکونو او نورو اړوند موضوعاتو جزئیات شریک شول او د یادو ستونزو د حل او چارو د پرمختګ په برخه کې د همکارۍ او لازم تعقیب ډاډ ورکول شو. د یادونې وړ ده چې د هلمند مرستیال والي الحاج مولوي رحیم الله محمود په مشرۍ یاد لوړپوړي پلاوي د همدې موخې لپاره کابل ته تللی، ترڅو د هلمند ولایت د مهمو اقتصادي، صنعتي، زیربنایي او عامه ستونزو د حل په برخه کې د مرکزي ادارو او اړوند مسؤلینو همکاري جلب او د یادو موضوعاتو د عملي حل لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.